په دې ویډیو کې زه غواړم چې تاسو ته کنډیشنل فارمټینګ وښایم. کنډیشنل فارمټینګ د ډېر شیانو لپاره استفاده کیږي. ما دلته تاسو ته یوه نمونه اچولې ده، د محصلینو نومونه مې اچولي دي. نور دی، محمود دی، مجاهد، اصولي، مسلم یار، ګل خان، ګل مرجان، اشرف، غني، سرور، دانش، عبدالله، قانوني، بشر دوست. فکر وکړئ چې دا محصلین دي د افغانستان پخواني مشران. دوی ته مې دلې نمرې اچولي دي. نو تاسو که چیرې دلې متوجه شئ، د ځینو دپاره سره رنګونه دي، د ځینو دپاره نارنجي رنګونه دي، د ځینو دپاره شین رنګ دی. صحیح شو؟ نو تاسو کړلی شئ چې څنګه دا په عموم شکل باندې دغه ورکولی شئ. صحیح شو؟ نو اول شی چې زه دلې کومه په دغه ځای کې زه به راشمه، په هوم ټاب باندې به کلیک کومه. په هوم باندې مې چې کلیک کړ، را به شمه زه کنډیشنل فارمټینګ ته. مخکې یې چې کنډیشنل فارمټینګ باندې کلیک وکړمه، زه به تنها نمرې انتخاب کړمه. د دې په خاطر چې نمرې زه غواړم. صحیح شو؟ نو زه به راشمه، دغه به مخکې ما دا رول سیټ کړی و. صحیح شو؟ نو اوس دا تاسو رنګونه نه وینئ. نمرې به ټولې انتخاب کړئ، کنډیشنل فارمټینګ ته به راشئ. په دغه ځای کې تاسو دلې آیکن سیټس وینئ. په آیکن سیټس کې تاسو کړلی شئ دلې مختلف شیان ورته انتخاب کړئ، شکلونه انتخاب کړئ، هر شی چې زړه وي هغه انتخابولی شئ. د ما خپله چې خوښي هغه د انډیکیټورونه دي چې دا علامې لري او دایروي شکل لري. صحیح شو؟ دا به اوکې کړئ. دا هم چې اوکې کړو، د هر نفر د مخې څخه که چیرې تاسو اوس ووینئ نارنجي ندایه ورسره غلې، یا شین چک مارک ورسره غلی دی، او یا هم سور د اکس علامه ورسره غلې ده. صحیح ده؟ تاسو کړلی شئ دا ایډیټ کړئ. دا به بیا انتخاب کړئ، کنډیشنل فارمټینګ ته به راشئ، بیا به آیکن سیټ ته راشئ. آیکن سیټ ته چې راغلی، بیا په دغه ځای کې مور رولز ووایئ. مور رولز هم چې انتخاب کړه، اولین شی چې تاسو کړئ دغه د فیصدۍ نه واړوئ نمبر ته. اوس پرسنټ دی، پرسنټ فیصدۍ ته وایي. دا به نمبر کړئ او د لاندې خانه به هم نمبر کړئ. دا هم چې نمبر کړو، نو دلته تاسو شرط ورته یږدئ. شرط چې ورته یږدئ، صحیح شو؟ نو شرط چې ورته یږدئ، د شنه رنګ دپاره تاسو وایئ چې هر هغه چا چې د اتیا نمره نه لوړې وړې وي، د هغو دپاره شین رنګ ورکړئ. هر هغه چا چې د شپېتو نه کمې نمرې وړې وي، د هغو دپاره نارنجي رنګ ورکړئ. صحیح شو؟ یا د شپېتو او د اتیا ترمنځ چې نمرې وي، د هغو دپاره نارنجي رنګ ورکړئ. او د شپېتو نه چې کم و، د هغو دپاره سور رنګ ورکړئ. دا به شي. دا چې اوکې شو، تاسو که چیرې اوس ووینئ ډېر کسان دلته ټول په ایکس ایکس کې دي یا سور رنګ لري. د دوی نمرې تاسو سره کم تغییرولی شئ. مثلا عطا محمد نور د دوی په خاطر چې په مزار کې والي و، په مزار کې ډېر کار وکړ، د 50 نمرو به د دغه جناب نمرې لږ ورلوړې کړو، اویا نمرې به کړو. اویا یې چې کړو، د دوی د سره رنګ نه به ووځي، نارنجي به شي. صحیح شو؟ را به شو مثلا ډاکټر صاحب اشرف غني ته. دا خپله د حکومت په وخت کې خلک ډېر وږي شول، ډېر په خراب وضعیت کې وو، مګر تاسو امکان لري په دو نظر نه وایه، لږ به یې نمرې ورلوړې کړو. د دو نمرې به شپږ شپېته کړو. صحیح شو؟ شپږ شپېته چې کړو، د سره نه به ووځي، نارنجي ته به ولاړ شي. د سرور ډېر ښه سړی و، ډېر ارام و. په د دومره وخت حکومت کې چې کار وکړ، یوه ورځ یې خبر ونه کړله. ما 100 نمرې ورکړي دي، لږ به ترې کم یې کړو، ورکه دومره ارامي مزه نه کړو. صحیح شو؟ 55 نمرې به ورکړو. 55 هم چې ورکړلې، نوم به یې د سره لیست ته ولاړ شي. د دانش د تحصیل او د علم او د پوهې په خاطر باندې ما 0 ورکړی دی، د دوی په خاطر باندې چې تر اخره پورې ما داسې لاسته راوړنه ونه لیدله. بیا هم چې تاسو خفه نه شئ، د موږ هم وطن دی، په موږ ګران دی، لږ نمرې به ورکړو. شپېته د دوی یو کتاب یې ما ویلی و، د افغانستان د اساسي قانون د تفصیل او تحلیل په باره کې، نو دوی ته به دغه شپږ شپېته نمرې به ورکړو. ډېر ښه کتاب یې لیکلی دی. را به شو ډاکټر صاحب عبدالله ته. ډاکټر صاحب عبدالله ډېر ښه سړی دی. دوی هم څه ناڅه په افغانستان کې وخت تېر کړی دی، هلې پاتې شو. تنها د دوی په خاطر چې د خلکو سره یې ډېر میټینګونه درلودل، معمول د ښځو سره ډېر وخت یې په دو شیانو باندې تېراوه. بیا هم په 0 نه ارزي. رسۍ د دوی به هم لږ نمرې ورلوړې کړو، دا به هم د دوی نه غواړو. صحیح شو؟ بشر دوست صاحب په افغانستان کې دی، د خلکو سره کومک کوو، هره ورځ د خلکو سره وي. دا په سره باندې نه ارزي. رسۍ دا به پورته کړو، لږ اتیا نمرې به ورکړو. صحیح شو؟ دغه به هم شین شي. تاسو کړلی شئ د دغه هر یوه دپاره د دغه د نمرې تغییر کړئ. دا تاسو کړلی شئ په صنف کې استفاده کړئ، د خپلې مزرعې دپاره، د خپلو فروشاتو دپاره، په هر ځای کې چې کار کوئ، تاسو کړلی شئ د کنډیشنل فارمټینګ نه استفاده وکړئ. راشئ یو دوه نور تخنیکه به هم در وښیم. کنډیشنل فارمټینګ ته به راشئ، ټاپ باټم رول، ټاپ 10 آیټمز. ټاپ 10 آیټمز هم چې انتخاب کړل، په دو کې تاسو
هغه آیټمونه ورته انتخاب کړه چې هغه په ټاپ 10 کې وي. نو زه به ورته ووایم چې موږ ته د صنف اول نمره، دویم نمره او درې نمره وښیه. دم چې انتخاب کړه کوم رقم شرط غواړی چې کوم رنګ واخلي. صحیح شو. نو زه به دلې ریډ بارډر ورکړم. صحیح شو چې ریډ بارډر ولري، او یا به ورته ووایم چې لایټ ریډ رنګ واخلي. صحیح شو. نو که تاسو وګورئ دا د موږ د صنف اول نمره او دویم نمره دریم نمره دي. اول نمره، دویم نمره او دریم نمره. را به شو بل شرط ورکېږدو. بیا به دا انتخاب کوئ، کنډیشنل فارمټینګ ته به ولاړ شئ، دغه ټاپ باټم رول ته به راشئ. په دغه کې به دلې دور باټم 10% یعنې د آخر نه هغه 10% هغه آخري 10% یا هغه په آخر د قطي په آخر کې چې هغه بیخي لږ شی هغه موږ ته دلې تاسو فیصدي انتخابولی شئ. مثلا زه غواړم چې تنها 3% خلک وګورم، رنګ ورته انتخابوم چې کسټم فارمټ به ورکړم. زه غواړم چې د رنګ مثلا دغه رقم شین وي. صحیح شو. او تر لاندې یې ډبل انډرلاین وي، یعنې دوه دانې خطونه هم تر لاندې ولري. صحیح شو. دا به اوکې کړو او بیا به په دغه نو اوس به راشو موږ به په دغه ځای کې هغه په ټاپ دریو تر لاندې 3% کې څوک راغلی؟ مسلم یار صاحب راغلی دی. دا موږ کړلی شي د ده نه تغییر کړو. مثلا نمرې د ده ورکړه 55، د ده نه به ووځي. اوس تنها ګل خان پاتې شو په 50 کې. مثلا غواړو چې ګل خان هم د 55 نه واړوو، ده ته به 60 ورکړو. نو دا به واوړي د موږ دپاره وروسته د ده نه په دو کتګورۍ کې محمود راغله، سرور راغله او قانوني. موږ غواړو چې د قانوني نمرې مثلا 80 ته واړوو. دا به 80 کړو. بله مستقیم شکل دا په اوله کتګورۍ کې راغله. صحیح شو. قانوني دو په خاطر چې 80 نمرې راوړلې په اول، دویمه، دریم کتګورۍ کې راغله. او په عین وخت کې دغه مخکینی ډیزاین هم چې ورکړی و دغه فارمټ دا یې هم شین شو. نو تاسو کړلی شئ د کنډیشنل فارمټینګ نه په مختلفو شیانو کې استفاده وکړئ. صحیح شو. دا یوه نمونه. بله نمونه یې دا ده چې تاسو د ده د ساحه لږ غټه کړئ. دا به بیا انتخاب کړئ، را به شئ کنډیشنل فارمټینګ ته. کنډیشنل فارمټینګ ته چې راغلی تاسو په دو کې بارز انتخابولی شئ. بارز اصلا سوټیو ته وایي یا په حساب لکه د خطکش غوندې خطو ته وایي. صحیح شو. نو په دغه ځای کې بار چارت یا د بار د جوړولو دپاره به تاسو ډیټا بارز انتخاب کړئ. صحیح شو. دم چې انتخاب کړو مختلف رنګونه انتخابولی شئ، مختلف شکلونه انتخابولی شئ. نو موږ به دا انتخاب کړو. تاسو اوس دا وینئ چې د هر یوه دپاره دغلې بارونه انتخاب شوه. نو دا به راشئ صحیح شو. موږ تاسو دغه کنډیشن نو په یادم وي چې هر وخت هم تاسو کنډیشنل فارمټینګ انتخابوه دا تنها د نمبرو سره کار کوه. او په عین وخت کې تاسو کړلی شئ چې دا د ټکسټ هم استفاده کړئ. د دو مشرانو نومونه مې دلته اچولي دي. خفه کېږم مو تنها د دو په خاطر باندې چې په ذهن کې م کښېني، تنها د مقایسې په خاطر مې دلې اچولي دي. زه دوی ټولو ته احترام لرم، څوک پرې خفه کېږم. تاسو کړلی شئ دا د شاګردانو نومونه حفظ کړئ، یا د خپلې مزرعې کارمندانو یا د مشرانو د انتخاباتو کاندیدان دي. دا نمرې ورکوئ. تاسو کړلی شئ د ده دپاره فارمټ استفاده کړئ. نو د تاسو دپاره ښه چانس چې د هر څه دپاره استفاده کوئ.